قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغ په وینه لړلای ځان سره راوړی. د دې په اوریدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو لپاره یو لوی کار آسانه کړ. خانو صبر به وکړم او په خشان به وکړم. کوم خبره چې تاسو غوټه کوي پر هغه باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.